مسجد ته د داخلېدلو په وخت کې دعا او همدغه رنګې د مسجد نه د وتلو په وخت کې یو حدیث کې راغلی د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې جومات ته داخلېږئ داسې ووایئ اللهم افتح لي ابواب رحمتک، ای الله پاکه ما ته د خپل رحمتونو دروازې کولاوې کا. او تاسو سوچ کوئ عزتمندو په دنیا کې چې یو سړی د چا کره ورشي او یو سوال له ورشي چې زما بلانکي شي ته ضرورت دی دا راکه، دغه انسان که هغه سره سوي یو لږ ایمان پکې وي او غیرت پکې وي دا به تې منې کي، قسم په الله که تې منې کي ورکوي به خامخا زما ورور مسلمان دی ما ته سوال لرالی او دا چې اوس عظیم ذات دی د هغه کور ته ورالې دروازه دې وله کولاو کړله سوال ورته وکړه چې یا الله ما باندې د خپل رحمتونو دروازې کولاو کړه، ده به یې کولاوي والله العظیم چې کولاوي، قسم په الله چې په تا باندې د خپل رحمتونو دروازې کولاوي. او دا څومره مناسبه دعا مونږ ته د الله پیغمبر ښودلې ده په دغه وخت کې، ځکه د الله کور ته ورنوځي دعا تې کې دا کول پکار دي. چې کله تې وځي جومات نه وځي بیا به داسې وي اللهم انی اسألک من فضلک، یا الله پاکه زه تانه ستا د فضل دعا غواړم چې ما باندې خپل فضل وکړه. دلته مراد د دنیا اهل علم ذکر کوي ډېر معنی په دې کې کوي، خو یو هغه سر به دا ذکر کو په دې کې چې څه سر دی په دې دواړو دعاګانو کې. و یو دا دی په وخت د نوتلو کې چې کله سړی نه وځي نو د آخرت د رحمتونو همدغه رنګې د نفس د نعمتونو او د راحتونو دعا ده د رحمت. چې کله وځي بیا د دنیا دپاره دعا ده چې د دنیا رزقونه په ما باندې راکولاو که. نو باید چې دا دعاګانې مونږ هېر نه کړو.